تودې بل په دې چای او ډوډۍ او کته هم کوي. نو دا ما په دې تاسو ته دا ویډیو جوړه کړه چې تاسو اخذ واخلئ د پښتانه ژوند څومره د سختو کړاوونو سره څومره چې دنیا پرمختګ کړی دی، څومره چې دنیا پرمخ تللې ده، ټکنالوژي راغلې ده، خو د پښتانه ژوند اوس هم 200-300 کاله مخکې ژوند هم هغه رقم د سختو مشکلاتو کړاوونو سره مخامخ دی. د پښتنو عامې طبقې پرمختګ نه دی کړی او په دې کې ځینې سیاستپوهانو، په دې کې ځینې خلکو چې هغه له دې هېواده تللي دي هېوادونو ته یا دوی په دې بهیر کې یا دوی مستقیمو چې هغه خلکو په ژوند کې یو څه بدلون راغلی دی. د پښتانه ژوند دی دا وخت هم د پښتنو په 100% پښتانه چې دي هغه ژوند چې دی هغه رقم چې دی 200-300 کاله مخکې څنګه دی. په دې ژوند کې خالي د موبایل سهولت شته، دغه یوه اسانتیا شته چې رابطې شته، د خلکو سره غږېدل شته، حال احوال شته او دغه چې ده هم موبایل ته کمپنیانو ته ډېرې ګټې رسوي، پیسې ځینې نور دغسې پښتانه پرمختګ وکړي دا سهولیات نه دي ورته پیدا شوي. تعلیمي نظام یې تر اوسه پورې کمزوری دی، د صحت روغتیایي سهولتونه بالکل نشته. نو موږ باید کوشش وکړو، زموږ پوهان باید کوشش وکړي، تعلیم یافته خلک چې پښتنو ته هغه سهولتونه